وګوره د افغانستان د غرونو وطن، د تاریخ وطن، د غیرت وطن، ته چې د دې غره پر سر ودرېږې ته به دلته یوازې خاورو نه وینې، دلته به ته د زرګونو کلونو تاریخ ووینې، د هغو خلکو کیسې به ووینې چې د دې خاورې لپاره خپل سرونه قرباني کړي دي. دا هماغه وطن دی چې د تاریخ په اوږدو کې ستاسو په رقم ډېر ځواکونه دلته راغلل تر څو دا خاوره ونیسي، خو دوی یو شی هېر کړی و چې افغانان عادي خلک نه دي، افغانان د خپل عزت، خپل کلتور او د خپل د وطن ساتونکي دي. دلته هره ډبره د تاریخ یوه کیسه لري او دا هر غر د زړورتیا یو شاهد دی. ډېرو خلکو دا هڅه وکړله چې د دې وطن اراده ماته کړي او دا خاوره ونیسي، خو دوی په دې هېڅکله هم نه و پوه شوي چې د افغانانو زړونه د دې غرونو په شان کلک دي. افغانان ممکن له هر ډول سختیو تیر شي خو د خپل د وطن مینه هېڅکله نه پرېږدي.